السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل تا خراغلاس. الله تعالی دی وکي د صحت او عافیت جامه پتن ول. زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا د ډیجیټل ملټی میټر او ډیجیټل کلیم میټر پر رابطه باندې دا چې دا دواړه برېښنايي آلې کوم ډول برېښنايي آلې دي او په برېښنا کې څه کار او فعالیت اجرا کوي. نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریکم. نو دوستانو دا ویډیو مو سکیپ کوئ تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلومات څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. ډیجیټل ملټی میټر او ډیجیټل کلیم میټر دواړه برېښنايي د چک او ټیسټ آلې دي او د دې دواړو آلو کار او فعالیت دا دی چې په دې باندې د برېښنا ولټ امپیر ریزسټنس کنټینیوټي ډیمیج شارټ او کټ او داسې نور برقي ساماناله چک او ټیسټ کولی شي لکه اے سی او ډي سی ولټ لکه اے سی او ډي سی امپیر ریزسټنس کنټینیو او د هر قسم برقي سامانالاتو او ویرونو چک او ټیسټ صحیح خراب شارټ کټ او داسې نور برېښنايي سامانالات چک او ټیسټ کولی شو. نو دوستانو دا وا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د ډیجیټل ملټی میټر او ډیجیټل کلیم میټر د مهمو معلوماتو پر رابطه باندې وا. دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ. نو دوستانو که تر اوسه پورې مو زما چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوې وي د خپلو ملګرو سره لایک او شیر کړئ ترڅو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي. دوستانو ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.